السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو، د ډیزاینینګ دپاره د شټرسټاک جوړو. تاسو ټول ملګري دې ته ښه په سوچ او غور سره وګورئ. دا یو کاڼی ما راواخیستو، هم تصویر دی، کوارټز یا بیلور ورته ویلی کېږي، چې د دې به دا سیز لږ شانته غټ کړو. دا کاڼی به ورته انشاءالله برابر کړو او غټ به یې کړو لږه. بعد د دې نه به اوس انشاءالله تعالی چې د دې آبجکټ ته به راشو او هارډبورډ فټ و آرټ ورک به بیا ووهو. نو د کاڼي سپین ځای نه به ختم شي، تور بیکګراونډ به د هغې پاتې شي. بیا به دا کاڼی سیو کړو ځان ته په ډیسکټاپ باندې یا په کوم هڅه کې چې سیو کوئ ځان ته، دا به سیو کړي. دلته نه بیا RGB ته واړوئ او بیا به یې اوکې کوئ. بس بیا به راشئ واپس خپل ځای نه چې کوم ځای نه تاسو اکاونټ کلاو کړی د شټرسټاک، هغه ځای ته به راشئ او هلته به تاسو وګورئ. هغه ځای کې د اپلوډ آپشن یې ورکړی دی، ما چې اوس کوم کلیک کړو نو کاڼی دغه ځای نه اوکې کوئ ورسره. اوس به اپلوډینګ انشاءالله شروع شي، تاسو ګورئ دې ته. اپلوډینګ به د کاڼي وشي. زمونږ نیټ هم یو څه ذره کمزوری دی، د چا نیټ چې ښه وي او صحیح کار کوي نو هغه لږ زر به انشاءالله بیا اپلوډ کېږي. خو وړوکي سایز کې تصویر هغه بیا نه ایکسپټ کوي شټرسټاک والا. اوس نوي ته رسېدلی دی تصویر، چې دا برابر شي انشاءالله دا اپلوډ کوو ورته. ټول ملګري دا ویډیو په غور سره وګورئ او شټرسټاک اکاونټ ځان له جوړ کړئ او تصویران عکسونه د دې ته اپلوډ کړئ، ور وخېژوئ. اوس مثلا ما د دې کاڼي تصویر ایستی دی، د کاڼي تصویر دا دی برابر مې کړو او دا ورته اوس اپلوډ کوم انشاءالله. دا چې کله اپلوډ شي بس دا یو سټور دی، یو دوکان مثال لري که اوس د چا یو بورډ دپاره د هر څه دپاره تصویر پکار شو، نو دا چې زما دې سټور نه اخلي نو ما ته به د هغې پیسې اټومیټیک نه ډایرکټ به ما ته راځي. نو اوس بیا نیکسټ کوي. د دې نه بعد دا چې د نیکسټ کړو نو د شټرسټاک ته به کاڼی ور اپلوډ شي. ستا وختو دا دی، کاڼي باندې به کلیک وکړې نو بیا به راشي د کټاګورۍ ته به راشي. دلته به آبجکټ آپشن دا به د ځان لپاره انتخاب کوئ او د بل کې به هم آبجکټ د ځان لپاره انتخاب کوئ. کوم یو شي ته مو ورخېژولو د هغې لپاره کوم آپشن برابر و هغه ورسره ووهئ. ډسکرپشن کې چې بیا د کوم یو شي نوم هغه به واچوئ، لکه ما اوس د دې کاڼي نوم ولیکلو د دې خوا ته ورسره بیا کیورډ به هم د دې پکارېږي، کیورډ به اپلوډ کوئ او دا جوړوئ به ورته. صحیح ده، دا تاسو د هغه شی وینئ چې کیورډ زه دې ته برابروم او بعد د هغې نه بیا دا انشاءالله سبمیټ کړمه او دا به پینډینګ ته لاړ شي. یو ورځ، دوه ورځې یا درې ورځې دا به پینډینګ کې پروت وي، بعد د هغې نه به دا بیا اپروو شي. اوس ما سبمیټ کړو، دا کاڼی د دې ځای نه لاړی ولېږه. د پینډینګ کې زما دوه دانې کاڼي پراته شو، نو اپلوډ یور کانټیکټ او د هغې شي ته وګوره. دې کې زما اوس $17.49 دا برابر